باغ کې څوک ګلاب شي څوک شي سرو څوک ورخاړی څوک د منځ غنچه شي څوک کمل د غاړې غاړې تاج د چا د زرو د چا تاج شي د غمونو تاج د چا د زرو د چا تاج شي د غمونو ویش د بل په لاس دی که ته خاندې او که ژاړې غنی بابا په یو پلوشه کې وایي په غمونو کې خندا کړه په خندا کې غم هیر نه کې او د ډیرو په سودا کې چې قیمت د کم هیر نه کې د وصال په لمغړو کې د فراق ستم هیر نه کې او دا چې ته سترګو ته خاندې د دې سترګو غم هیر نه کې د الله الله په شور کې چې صنم صنم هیر نه کې لکه شمع ویلې نشوې په خپل اوراب غږه اوس که شوې شراب خمار نشوې او بیا غني خان وایي دې دنیا پسې به جاړم دا تیاره هلال به غواړم هره ورځ به یادومه نری لړه د ماښام او تنگ د حور وفادارو بې وفا جانان به غواړم غني خان چې کله ځوان و نو دا شعر یې لیکلی و چې هغه مستي غواړم چې مرګ نشي وجلی او زه دې د غمونو د بېګا او سبا نه یمه او وادې خلا دنیا زه وږې ستا د دنیا نه یمه خو چې کله بیا بوډا شو نو دا شعر یې ولیکو چې یا دا ژوند بېللی جنګ دی او یا زه پهلوان نه یم ما خو هېڅوک هم ونه لیده چې په غمونو زورور شو چې منصور یو لیونی و منصور یو لیونی و چې د معشوق ادا به هیر کړله منصور یو لیونی و چې د مستۍ شراب یې ډېر کړ منصور چېرته لیدلی د مخ نورو د جانان دا مستې پرې منصور شو دا سرورو د جانان ویل لکه منصور ویل وایي مستي دا زما نه ده د جانان د سترګو نور دی زما د خولې خبرې هم تورات او هم زبور دی دا رنګ زما د سترګو نه دی رنګ دی د جانان دا شلنګ زما سینه کې د خپو شلنګ دی د جانان د حسن ارماني نه یم د حسن سمندر یم زه مست لیونی نه یم زه مستي د بحر وبر یم او علمه راشه واورئ چې زه نور او زه رڼا یم علمه راشه واورئ چې زه نور او زه رڼا یم زه ګل یم زه بلبل یم زه وصال د محبوبا یم دا رنګ زما د سترګو نه دی رنګ دی د جانان دا شلنګ زما سینه کې د خپو شلنګ دی د جانان او منصور خو پخوا ډوب شو منصور خو لکه وایي منصور وایي چې منصور خو پخوا ډوب شو دا تشنور دی د جانان دا نه دی منصور نه دی دا سرور دی د جانان خبر پرې مولایان شو خبر پرې مولایان شو چې منصور ځان ته الله وایي دا کفر دا غرور دی چې هر چا ته برملا وایي وی چې زړه مې واچو په تال کې او د جومات کوڅې له لاړم د ملا په خپو مې کېښو ما وې دا مې صدقه ده دا چې څومره زه پوهېږم په طاها او په یاسین دا طاها او یاسین ولې یادوي طاها او یاسین ځکه یادوي چې وی کله د قیمت وخت رانږدې شي نو د قرآن نه به ټول آیاتونه والوځي صرف دو آیاته به پاتې کېږي یو طاها او یو یاسین غني خان ټول قرآن پرېښی دی دغه دوه آیات یې راغښتي چې دا چې څومره زه پوهېږم په طاها او په یاسین دا چې څومره ښکته تللی شي په سجده زما جبین دا چې څومره اخلي نور دا زما خاکي وجود دا چې څومره شي سکلی زما جبه انګبین ملا مخ زما نه وه وی دا څه دي ستا حال کې نه حلوا ده نه فیرني ده نه پولاو نه فلوده وی شر ظاهر ګوري او په ظاهره ته فاسق یې دا د رب سره د مینې ته راغښتې څه قیسه ده یره یره د قهار نه د ایمان اصلي څه ده او د جنونه د جانان ستا څه عجبه فلسفه ده ما د کستا د دروغو تا ته وخوړ قسم بې وفا ژبه مې هسې تا ته وایي صنم صنم ستا معصومو سترګو وکړو پټکې باندې اعتبار لکه ونیسي ماشوم چې په خندا خندا خامار ما چې ستا په سرو لبانو قسم وخوړ ماښام د شرابو په نامه مې درک ډک د خورو جام ستا معصومو سترګو نه وې لباسي سترګې لیدلې ځکه زر پکې روښانه شوې د مینې ډیوې بلې زوم غل د دوو څاڅکو تا د حسن دریاب راکړو
ما په چل چونډه کولو تا د مینې سیلاب راکو تا د خپل مینې په زور زه کافر کړم مسلمان زما زړه کې د کړل خاورې د ټګۍ هما بوتان ستا د شونډو غلالم تلې خپل ځیګر مې پکې بیلو د ټګۍ خوارې را جمع ټول دفتر مې پکې بیلو جام مې وړی و یو ګوټله ډوب دریاب کې د سرور شوم د منصور ویشتو له لاړم لیونی شوم زه منصور شوم لیونی نه سړکې یوړه نازنینو مسکو شونډو غلا له ته په ډاکه ووښتو زړه یې وچاوده په منډو